په تیرو درسونو کې موږ اولنی غټ بحث د مناظرې د ثبوت په باره کې وکړو. دوهم بحث مو بیا د علم المناظرې تعریف، موضوع او غرض ذکر کړو. دریم بحث مو بیا د مناظرې درې لغوي معناګانې ذکر کړې. د مناظرې او د مجادلې او د مکابرې اصطلاحي معناګانې مو هم ذکر کړې. دا غینه بعد په تیره جمعه کې موږ اجزا د مناظرې ذکر کول. په اجزاو د مناظرې کې اول تعریف موږ د دعوی وکړو. د دعوی تعریف مو داسې وکړو چې قضیه مشتمله علی الحکم. دعوه هغه قضیه ته وایي چې دا مشتمله په حکم، د حکم نه حکم شرعي مراد ده. دا حکم بیا کله نظری وي نو په دلیل ثابتولی شي، او دا حکم چې کله بدیهی وي نو په تنبیه باندې را ظاهرولی شي. نو د دعوی تعریف من کړو. دویم په اجزاو د مناظرې کې څلور امور و. یو دعوه و، دوهم مدعی و، دریم مدعی علیه او څلورم دلیل. نو د دعوی تعریف موږ داسې وکړو چې قضیه مشتمله علی الحکم. دعوه هغه قضیه ته وایي چې مشتمله په حکم باندې وي. دا حکم که نظری وي په دلیل ثابتولی شي، او دا حکم که بدیهی وي نو په تنبیه باندې را ظاهرولی شي. د دعوی پوره تفصیل من کړو. دویم مدعی په اجزاو د مناظرې کې څلور امور. یو دعوه و، دوهم مدعی ده. نو د مدعی تعریف داسې ده. د مدعی څلور تعریف دي. تاسو ته ما ویلو چې مدعی ته معلل او مستدل هم وایي، ځکه چې مدعی که دلیل اینی پیش کړو مستدل ورته وایي، لکه دخان چې دلیل په نار شي، او که دلیل لمی پیش کړو نو معلل ورته وایي، لکه نار چې دلیل په دخان شي. په محسوساتو کې مدعی علیه هغه چاته ویل کېږي د چا په لاس کې چې متنازع فیه شی وي، یعنی قابض ته مدعی علیه ویل کېږي. نو قابل طرف مدعی شو، مقابل طرف. لیکن په مسائلو کې علماو د مدعی د پاره ډیر تعریفات ذکر کړي دي. اول تعریف د مدعی د پاره دا ده چې مدعی چاته وایي من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل العقلی او النقلی. مدعی هغه چاته وایي نصب نفسه چې ځان د دې د پاره مقرر کړی وي چې دا حکم ثابت کی په دلیل عقلی یا په دلیل نقلی باندې. یعنی مدعی هغه چاته وایي چې د حکم د ثابتولو ذمہواری اخیستې وي. اثباتا لك القراءة خلف الامام فرض. نو القراءة خلف الامام فرض په دې کې وکټوري اهل حدیث مدعی ده، ځکه چې د حکم د ثابتولو ذمہواری اخیستې ده. انه یو تعریف دا ده چې من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل العقلی او النقلی. یعنی مدعی هغه چاته وایي چې د حکم د ثابتولو ذمہواری اخیستې وي. لکه موږ یو التقلید واجبون، د دې واجبون د ثابتولو ذمہواری موږ اخیستې ده، لدې وجه نه موږ ته په دې کې مدعیان ویل کېږي. وکټوري اهل حدیث وایي التقلید حرامون. نو د حرامون د ثابتولو ذمہواری وکټوري اهل حدیث اخیستې ده، لدې وجه نه وکټوري اهل حدیث ته مدعی ویل کېږي. په التقلید حرامون کې القراءة خلف الامام فرض. وکټوري اهل حدیث د دې فرضون د ثابتولو ذمہواری اخیستې ده، لدې وجه نه دوی ته مدعیان ویل کېږي. القراءة خلف الامام حرامون. مونږ د دې د ثابتولو د دې حرامون د ثابتولو ذمہواری اخیستې ده، نو مونږ ته دلته مدعیان ویل کېږي. چا چې د فرضون، د واجبون، د سنتون، د مکروهون، د حرامون، د شرکون، د کفرون د دې احکامو د ثابتولو ذمہواری اخیستې وي، د ته مدعی ویل کېږي. دا اول تعریف شو. څوک چې فرضون ثابتوي، واجبون ثابتوي، سنتون ثابتوي، مکروهون ثابتوي، حرامون ثابتوي، مباحون ثابتوي، یا شرکون ثابتوي، یا کفرون ثابتوي، یا بدعتون ثابتوي. دغه احکام چې څوک ثابتوي د ته مدعی وي، او چې څوک د احکام نفي کوي د ته مدعی علیه وي.
اول تعریف د مدعی د پاره دا دی. دوهم تعریف د مدعی د پاره داسې دی چې مدعی دی ته وایي چې من اذا ترک ترک، یعنی مدعی هغه څوک دی چې که خپله خبره پریږدي نو مدعی علیه بیا د ده سره کار نه لري بلکې مسئله به ختمیږي. مثلا که غیر مقلدین رفع الیدین د رکوع په ټیم کې پریږدي نو مسئله په دې ختمیږي. زمونږ او د دوی لانجه د رفع الیدین په باب کې ختمیږي. نو من اذا ترک ترک پر رفع الیدین کې دا تعریف په غیر مقلد باندې ور صادق دی. نو غیر مقلد مدعی دی. که د مدعی په ترک الدعوا سره نزاع ختمیدله نو بیا دا من کل وجه مدعی دی. او که د مدعی په ترک الدعوا سره نزاع نه ختمیدله بیا هر فریق من وجه مدعی او من وجه مدعی علیه دی. لکه په مسئله د تقلید کې که غیر مقلد خپل دعوه پریږدي د دوی دعوه دا ده چې التقلید شرکن نو بیا هم نزاع نه ختمیږي ځکه بیا التقلید واجب متنازع فیه شی جوړیږي. به هر تقدیر دویم تعریف د مدعی څو من اذا ترک ترک. دریم تعریف د مدعی د پاره دا دی چې المدعی من یثبت امرا زائدا. مدعی هغه چاته وایي چې یوه زایده خبره ثابتوي. لکه په لمانځه کې امین بالجهر یوه زایده خبره ده. په لمانځه کې قرائت خلف الامام یو زاید شی دی. په لمانځه کې د رکوع رفع الیدین یو زاید شی دی. څوک چې دا ثابتوي دته مدعی وایي. او مقابل طرف ته مدعی علیه وایي من یثبت امرا زائدا. او څلورم تعریف د مدعی د پاره دا دی چې المدعی من یخالف الظاهر. مدعی دی ته وایي چې د خلاف الظاهر باندې تمسک کړی. لکه د دریو طلاقو په مسله کې په دریو طلاقو کې ظاهره دا ده چې درې طلاقه درې دي. نو څوک چې په خلاف الظاهر رواني درې طلاقو ته یو وایي لکه قادیانې رافضې او وکټورې. نو څوک چې درې طلاقو ته یو وایي دته مدعی علیه وایي ځکه د په خلاف الظاهر تمسک وکړو. او چا چې په ظاهر تمسک کړی وي نو دته مدعی وایي. پوه شوئ؟ نو مدعی چاته وایي؟ نه. چا چې په ظاهر تمسک کړی وي دته مدعی علیه وایي. او چا چې په خلاف الظاهر تمسک کړی وي دته مدعی وایي. نو د مدعی دا څلور تعریفه دي. د مدعی پیژندل په مناظره کې ضروری دي. چې مدعی دی نه پیژندلی نو کله کله بیا داسې پیښه شي چې د دلایلو ذمهواري د یو چا وي او غوښتنې د بل چا نه کیږي. مثلا په هندوستان کې چې کله د انګریزانو په خلاف جهاد شروع نو دا وکټوري اهل حدیث د دې دپاره را پیدا کړه چې د جهاد نه خلق مصروف کی او په دې اختلافاتو کې مصروف کی د جهاد نه واړی. نو محمد حسین بیټالوی یو پوسټر لیکلی و په دې کې 10 مسائل لیکلی و. یو مسئله د رفع الیدین لیکلی و. د رفع الیدین په باره کې چیلنج لیکلی و چې کچا ترک د رفع الیدین په آیات ثابت کړو یا په داسې حدیث ثابت کړو چې هغه حدیث صحیح وي صریح وي قطعی الدلالتی او په صحت کې شک نه وي نو وایي دته 10 روپۍ انعام دی. اوس مدعی دا وکټوري دی او دلیل د احنافو نه غوښتو. نو شیخ الهند رحمه الله یو رساله لیکلې ادله کامله اوس هم میلاویږي ښه ډیره ده. په دې کې ورته ولیکل چې ته د مناظرې په اصولو نه پوهیږې. یی مدعی او دلیل د مدعی علیه نه غواړي. ته د رفع الیدین مدعی د مدعی خو څلور تعریفه دي. د رفع الیدین په باب کې دا څلور وړه پتا در صادق دي. اول تعریف دا دی چې من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. دویم تعریف دا دی چې من اذا ترک ترک. دریم تعریف دا دی چې من یثبت امرا زائدا. او څلورم تعریف دا دی چې من یخالف الظاهر. د دې څلور وړو تعریفاتو مطابق ته مدعی. دلایل خود مدعی په ذمه البینه علی المدعی. او ته اوس دلایل د منکر نه غواړي. د منکر په ذمه خو صرف اعتراضاتي په مدعی اعتراضات کوي.
نو مدعی خپل دعوه بیانوي، لہذا اول تقریر مدعی کوي. او چونکې د اثبات د حکم ذمہواریم په مدعی ده، نو د مناظرې په آخر کې مدعی تقریر کوي، د مناظرې په اول کې مدعی تقریر کوي او د مناظرې په آخر کې مدعی تقریر کوي. د مناظرې په آخر کې داسې تقریر کوي چې زما دا دعوه وا او په دې دعوه مې مثلا دومره دلایل پیش کړه، په دې دلایلو کې په فلان دلیل باندې اعتراض وشو او فلان دلیل بے اعتراض پاتې شو، نو د مناظرې په آخر کې هم د مدعی تقریر کوي. د مناظرې اجزا څلور و، اول جزء دعوه، دوهم جزء مدعی، دریم جزء مدعا علیه. دریم جزء مدعا علیه ده. مدعا علیه ته سائلم وی او نافی ورته وی. نمونه درې دي، مدعا علیه دا یو نوم، سائل د دوهم نوم او نافی د دریم نوم. د تعریف داسې ده چې من نصب نفسه لنفي الحكم. تعریف څنګه ده؟ من نصب نفسه لنفي الحكم، دا هغه چاته وای چې د دې حکم د نفي ذمہواری اخستی وي، فرض نفي کوي، واجب نفي کوي، سنت نفي کوي، مکروه، حرام، بدعت، شرک، د دې د نفي ذمہواری چې چا اخستی وي نو دې ته مدعا علیه وي. لکه وکټوریا اهل حدیث وی القراءة خلف الامام فرض، نو هغه د فرضون د ثابتولو ذمہواری اخسته ده، تا د فرضون د نفي کولو ذمہواری اخسته ده. نو په دې کې وکټوریا اهل حدیث مدعی ده ته مدعا علیه. په تقلید کې التقلید واجب، تا د واجبون د ثابتولو ذمہواری اخسته ده او وکټوریا اهل حدیث د واجبون د نفي کولو ذمہواری اخسته ده، نو تا ته مدعی وي، هغه ته مدعا علیه وي. په دې پوه شئ؟ نو چا چې د نفي د حکم ذمہواری اخستی وي، دلته اوس یو اعتراض واردېږي چې دا مدعا علیه کله مناقضي، وروسته به تاسو مناقض وپېژنئ، کله مانع وي، کله معارض وي. نو مدعا علیه په درې قسمه ده. مدعا علیه کله مناقضي، کله مانعي، کله معارضي. مدعا علیه کله مناقضي، کله مانع وي او کله معارض وي. دا د نفي د حکم ذمہواری دا یوازې مناقض اخستی وي. نو مناقض دا نفي د حکم کوي، دا مانع او معارض خو نه کوي، بلکې معارض د مدعی د دلیل په خلاف دلیل پیش کوي او مانع د مدعی په یو معینه مقدمه باندې دلیل طلبوي. یعنی خلاصه دا ده چې دا تعریف جامع نه د خپل افراد لره خارج شو ترنه مانع او معارض. مانع دا نفي د حکم نه کوي، بلکې د مدعینا په یو معینه مقدمه دلیل طلبوي. معارض هم نفي د حکم نه کوي، بلکې د مدعی د دلیل په خلاف دلیل پیش کوي. نو دا تعریف د مدعا علیه جامع نه د خپل افراد لره څه شی ترنه خارج شو؟ مانع او معارض. تاسو ورته جواب ورکئ چې د مدعا علیه په تعریف کې موږ دا ویلې چې من نصب نفسه لنفي الحكم. د نفي الحكم مطلب دا ده چې التکلم على خلاف ما تکلم به المدعي. التکلم على خلاف ما تکلم به المدعي، تکلم کول دي په خلاف د ما تکلم به المدعي، د مدعي د تکلم په خلاف. څوک چې نه ځایږي دغه کمرې ته راشئ، دغه کمره کې ځای شته ښه ډېر دی، دا کولر نه راواوړئ دلته راشئ. نو التکلم على خلاف ما تکلم به المدعي، نو التکلم على خلاف ما تکلم به المدعي مناقضم کوي، مانعم کوي او معارضم کوي. پوه شوي؟ نو د نفي د حکم نه څه مراد ده؟ التکلم على خلاف ما تکلم به المدعي. دا څلور درې اجزا ختم شو شابسي. یو تعریف د دعوی، دوهم تعریف د مدعی، دریم تعریف د مدعا علیه. خو د مدعی په تعریف کې نقل ذکر شو. د مدعی ولنې تعریف څنګه؟ من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل العقلي او النقلي. نقل پکې ذکر شو. نو دلته درې خبرې تاسو زده کړئ: نقل، اقتباس او تصحیح النقل.
نقل اقتباس او تصحیح النقل دا په مناظره کې تاسو ته پکار کیږي. نقل څه ته وایي؟ الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير معناه مع اظهار انه قول الغير صريحا او ضمنا او کنایه او اشاره. دلته مونږ ورساله دا کمره کې شته دا قواعد د مناظرې په کې جمع کړي دي، نو که څوک د لیکلو نه عاجز لیکي نشي هغه رساله ځانته واخلي، نام دا قواعد المناظره ده هغه کمره کې یې ده. دا خو تاسو سره شته، بعضې طالبانو سره کنی. نو نقل چاته وایي؟ الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير معناه مع اظهار انه قول الغير صريحا او ضمنا او کنایه او اشاره. د دې لپاره درته مثال پیش کوم د نقل لپاره. یو وخت کې ما په بیان کې ویلې چې په لمانځه کې به د نوم نه لاندې لاسونه ږدئ او په لمانځه کې د نوم نه لاندې د لاسونو ایښودل په 40 احادیثو ثابت دي. سنت طریقه دا ده چې په لمانځه کې به د نوم نه لاندې لاسونه ږدئ، دا په څو احادیثو ثابت دي؟ په 40 احادیثو. او وکټوري اهل حدیث او قادیانیان دوی په سینه باندې لاسونه ږدي. نو ما په بیان کې ویلو چې امام طحاوی رحمه الله فرمایلی دي چې په سینه باندې لاسونه ایښودل د یهودو سره مشابهت ده، دا د یهودو عمل ده. په سینه باندې لاسونه ایښودل د چا عمل ده؟ د یهودو. چا فرمایلی دي؟ امام طحاوی داغه کتاب د احکام القرآن د فصل لربک وانحر لاندې لیکلی دي چې په سینه باندې د لاسونو ایښودل دا د یهودو عملو. ګوره دا ما نقل وکړو. نقل څه ته وایي؟ الاتيان بقول الغير، ما راتلل وکړه په قول د امام طحاوی بحيث لا يتغير معناه، په داسې انداز مې د امام طحاوی قول ذکر کړو چې په معنا کې تغییر را نغلو، مع اظهار انه قول الغير، او په دې مې تصریح درته وکړه چې دا د امام طحاوی قول دی. صحیح شو؟ نو الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير معناه مع اظهار انه قول الغير، نو دې ته څه وایي؟ شابسي نقل. د نقل تعریف دې زده کړو. په ناقل باندې دلیل نه وي، ناقل نه به دلیل نه غواړي چې څه دلیل دی چې په سینه باندې د لاسونو ایښودل د یهودو سره مشابهت دی یا دا د یهودو عمل دی. په ناقل باندې دلیل نه وي، بلکې کتا ته حواله معلومه وي، خصم ته حواله معلومه وي، د حوالې صحت ورته معلوم، احکام القرآن للطحاوی تحت قوله تعالی فصل لربک وانحر. نو بیا حوالی غوښتلو تم ضرورت نشته، دلیل غوښتلو تم ضرورت نشته، حوالی غوښتلو تم ضرورت نشته، ځکه بیا حواله غوښتل مجادله او مکابره ده. او که حواله درته نه و معلومه نو بیا د حوالې نه غوښتل مسامعه ده، بیا ضرور حواله وغواړه. زه به درته حواله درکم چې حواله مې درکړه تصحیح النقل دی ته وایي. دا حواله ورکول څه شی شابسي؟ تصحیح النقل. یو نقل شو بل تصحیح النقل شو. زده دې کړو. نقل چاته وایي؟ الاتيان بقول الغير بحيث لا يتغير معناه مع اظهار انه قول الغير صریحا او ضمنا او کنایه او اشاره. لکم نقل کو چې امام طحاوی په خپل کتاب احکام القرآن للطحاوی په دې کې د فصل لربک وانحر لاندې لیکلي دي چې په سینه باندې د لاسونو ایښودل د یهودو عملو. دا موږ نقل وکړو که نه؟ حواله مې درته درکړه که نه؟ دا حواله تصحیح النقل ده. دا حواله به ته هلته غواړي چې تا ته دا صحت د حوالې نه معلوم. نو که صحت د حوالې درته معلومو نو بیا حواله مه غواړه، بیا مجادله او مکابره ترېنه جوړیږي. او که درته نو معلوم بیا حواله وغواړه، ځکه بیا د نه غوښتلو په صورت کې مسامعه ترېنه جوړیږي. پوه شوئ؟ نو نقل او تصحیح النقل دې زده کړه. یو بل لفظ د اقتباس ورته وایي. که زه په امام طحاوی حواله ورنه کړم نو دا به اقتباس دی، زه به مقتبس یم. نو اقتباس دی ته وایي چې الاتيان به على وجه لا يظهر منه انه قول الغير، چې زه قول د غیر را نقل کم خو په دې غیر حواله ورنه کم نو دې ته څه وایي؟ شابسي اقتباس.
مقتبس به بیا دلیل پیش کوي. کما په امام طحاوی حواله نه ورکړي نو زه بیا مقتبس مدعی دی او مدعی به بیا دلیل پیش کوي، او کما په امام طحاوی حواله ورکړه نو زه بیا ناقل ما. په خبره پوه شوي؟ نقل اقتباس او تصحیح النقل خو دې زده کړو. نقل څه ته وایي؟ چې پردی قول را نقل کې او حواله پې ورکې. پوه شوي؟ او اقتباس دې ته وایي چې پردی قول را نقل کې او حواله ور باندې ور نه کې. دا حواله ورکول دې ته تصحیح النقل وایي. زده دې کړئ انشاءالله. دا درې لفظ دې په ضمن کې زده کړه. او څلورم جز ته راشه، د دعوی تعریف دې زده کړو، د مدعی تعریف دې زده کړو، د مدعی علیه تعریف دې زده کړو، د نقل تعریف دې زده کړو، د تصحیح النقل باندې پوه شوي، په اقتباس هم پوه شوي. نو اوس دلیل زده کړه. څلورم جز دلیل دی. اجزا د مناظرې څلور دي: مدعی، مدعی علیه، دعوه او دلیل. دلیل په درې قسمه دی. یو دلیل تحقیقی دی، یو دلیل الزامی دی، او بل دلیل استثنایی دی. دلیل تحقیقی دی ته وایي ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. لکه علم دی په دخان راغلو، دا مستلزم دی علم لره بالنار، نو دا دخان دلیل دی په نار. یا دی په نار علم راغلو، دا علم په نار مستلزم دی علم لره په دخان، نو دا نار دلیل د دخان دی، دخان دلیل د نار دی، او نار دلیل د دخان دی. یو دلیل انی دی، بل دلیل لمی دی. نو دلیل څه ته وایي؟ ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. علم چې دی په دخان راشي، علم دی په نار راځي کنه، دا کوم دلیل دی؟ دلیل انی. علم دی په معلول راغلو، دا غینه دی علم په علت راغلو. او که علم دی په نار راشي بیا دی علم په دخان راشي، دی ته کوم دلیل وایي؟ دلیل لمی. نو دلیل دی ته وایي ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. او تاسو د منطق په کتابو کې ورته بل تعریف هم ویلې دی: قول مؤلف من قضایا للتأدي الى مجهول. خو به هر تقدیر دا دلیل تحقیقی شو. په دلیل تحقیقی کې داسې مقدمات پیش کولې شي چې هغه مسلم عند الخصمی. په دلیل تحقیقی کې شابسي داسې مقدمات ذکر کیږي چې هغه مقدمات مسلمه عند الخصمی. ستاسو ادله څو دي؟ څلور على الترتیب. اول قرآن دی، بیا سنت دی، بیا اجماع دی، بیا قیاس دی. په دې څلورو کې چې د هر یو نه تاسو دلیل پیش کړو دا دلیل تحقیقی دی. پوه شوئ؟ ځکه ستاسو دلایل څلور دي. د وکټوري اهل حدیثو دلایل څو دي؟ دوا: صریح آیات، صریح حدیث. که صریح آیات په دلیل کې پیش کړو یا صریح حدیث په دلیل کې پیش کړو دا دلیل تحقیقی دی. کنا نور دلیل تحقیقی د دوی نشته. د پرویزیانو دلایل څو دي؟ هغوی ځان ته اهل قرآن وایي. د اهل قرآنو دلایل څو دي؟ یو. که هغوی قرآن په دلیل کې پیش کړو دا دلیل تحقیقی دی. نو ستاسو څلور دلایلو کې هر دلیل دلیل تحقیقی دی. د وکټوري اهل حدیثو په دوو دلایلو کې هر دلیل دلیل تحقیقی دی. او د وکټوري اهل قرآنو په دې یو دلیل کې چې قرآن دی دا دلیل تحقیقی دی. په دې پوه شوئ؟ دلیل الزامی دی ته وایي چې داسې مقدمات پکې وي چې هغه عند الخصم مسلم وي، خصم مني، اگر چې مستدل نه مني خو خصم مني، نو دې ته دلیل الزامی وایي. او یو بل دلیل هم شته چې هغې ته دلیل استثنایی وایي. دلیل استثنایی دی ته وایي چې الانتقال من دلیل الى دلیل آخر اوضح. د یو دلیل نه بل واضح دلیل ته انتقال وکړي. نو چې د یو دلیل نه بل واضح دلیل ته انتقال وکړي نو دې ته ویلی شي دلیل استثنایی. مثلا ته خصم ته دلیل پیش کې، هغه ستا په دلیل باندې پوه نشي، دا دلیل د سختی، نو بل دلیل ته انتقال وکړي. لکه ابراهیم علیه السلام نمرود ته اول یو دلیل پیش کړو: ربی الذی یحیی و یمیت. زما رب داسې ذات دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. نمرود په دې دلیل باندې پوه نه شو، بلکې نمرود ویلې انا احیی و امیت، زم ژوندي کول او مړه کول کوم. په جیل کې داسې یو کس و چې د پانسۍ لایق و هغه یې معاف کړو، او بل چې د معافۍ لایق و هغه یې پانسي کړو. وایي ګوره زم مړه کول او ژوندي کول کوم. ابراهیم علیه السلام په دې پوه شو چې دی نه پوهېږي، د احیا نه پېژني. احیا خو اعطاء الحیات ته وایي.
نو بل دلیل ته انتقال وکړو، واضح دلیل ته چې فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، زما رب د انمر د مشرق نه راوچتوي زته د مغرب نه راوچت کا. نو دې ته کوم دلیل وای؟ دلیل استثنایی. په دې خو پوه ان شاء الله. دا دلیل بیا کله د دعوی سره مطابقي دې ته تقریب تام وای، او کله دلیل د دعوی سره مطابق نه وي نو دې ته تقریب غیر تام وای. دلیل چې کله د دعوی سره مطابقي دې ته څه وای؟ تقریب تام. د تقریب تام تعریف بداسي کوي، سوق الدلیل بحيث يستلزم المطلوب، یعنی چې دلیل مستلزم مطلوب لري، یعنی دلیل په داسې انداز باندې پیش کړي شي چې مطلوب ترې نه لازما حاصل شي، نو دې ته څه ویلی شي؟ شابسي تقریب تام. تقریب تام دې زده کړو. تقریب تام بچاته وایي پښتو کې لن چې دعوه په ثابت شي دې ته تقریب تام وایي، چې په دلیل دعوه ثابت شي، دلیل د دعوی سره مطابق شي. عربی کې به تعریف داسې کوي، سوق الدلیل بحيث يستلزم المطلوب. پوه شئ؟ مثال درته پیش کوم د تقریب تام. د تقلید په موضوع کې تاسو په دعوه کې څلور اجزا دي. تاسو چې د تقلید دعوه لګوئ نو داسې به لګوئ. په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد د خبرې منل واجب دي. زده دې کړه دا دعوه څرنګه به وایي؟ په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد د خبرې منل واجب دي. دا ستا دعوه ده په تقلید کې. اوس دا څلور لفظ دي. اجتهادي مسایلو کې دا بم ثابتوم په دلیل، په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد د پاره غیر مجتهد بم ثابتوم. دا سي دلیل به پیش کوم چې دا دواړه پکې راشي. نو په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد د خبرې منل زما په دلیل کې به مجتهد هم راغلی، واجب دی نو واجب بم پکې راغلی. دا سي دلیل به پیش کوم چې دا څلور وړه خبرې پکې راشي، نو بیا دا زما تقریب تام دی. ګوره زه درته یو دلیل وایم، دا څلور وړه خبرې به پکې راځي. الله په قرآن کریم کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو اطیعوا الله. زه د عربی معنا درته په عربی کې نه کوم او د عربی معنا درته په بل ژبه هم نه کوم، خالصه پښتو درته وایم. داسې درته نه وایم اطیعوا الله اطاعت وکړئ د الله، یا اطیعوا الله پیروي وکړئ د الله. پښتانه او عوام چې ور باندې پوهوي نو داسې وایي اطیعوا الله، د الله خبره ومنئ. د الله خبره قرآن دی، یعنی قرآن ومنئ. واطیعوا الرسول، او د مصطفی خبره ومنئ. د مصطفی خبره احادیث دي، یعنی احادیث ومنئ. واولی الامر منکم، او د فقهاو خبره ومنئ. د فقهاو خبره فقه او اجتهادیات دي. فقه د دې دویم نوم اجتهادیات دي، یعنی فقه او اجتهادیات ومنئ. اجتهادیات راغله کرانغله. ګوره اطیعوا الله د الله خبره ومنئ. د الله خبره قرآن دی، دلته قرآن پکې راغلو کنه. واطیعوا الرسول، او د مصطفی خبره ومنئ. د مصطفی خبره احادیث دي، احادیث پکې راغله کنه. واولی الامر منکم، او د فقهاو خبره ومنئ. د فقهاو خبرې څه دي؟ فقه او اجتهادیات. اجتهادیات راغله کنه. ګوره اجتهادیات راغله، مجتهد پکې راغلو. اجتهاد مصدر دی، د اولی الامر نه دی. اولی الامر د مجتهدین، فقهاو مجتهدین یو شی دي. ګوره و اولی الامر منکم، د فقهاو خبره ومنئ، د مجتهدینو خبره ومنئ. د فقهاو د مجتهدینو خبرې څه دي؟ شابسي فقه او اجتهادیات. ګوره مجتهد هم راغله، اجتهادیات هم راغله، دواړه پکې راغله. مجتهدین هم راغله، اجتهادیات هم راغله. خطاب غیر مجتهد ته دی، اطیعوا. دا ضمیر د غیر مجتهد نه عبارت دی. اطیعوا غیر مجتهد هم پکې راغله، وجوب هم پکې راغله، ځکه امر د وجوب د پاره څلور وړه خبرې پکې راغلي. مجتهد هم راغی، غیر مجتهد هم راغی، اجتهادیات هم راغله، وجوب هم راغله، ځکه امر د چا د پاره؟ د وجوب د پاره. څلور وړه خبرې مې درته پکې ذکر کړې کنه. دې ته ویل شي تقریب تام، سوق الدلیل بحيث يستلزم المطلوب، چې دلیل د دعوی سره مطابق شي، نو دې ته تقریب تام وایي. زده دې کړو. تقریب غیر تام دې ته وایي چې دلیل مستلزم مطلوب لره نه،
یعنی دلیل په داسې انداز باندې پیش کړی شي چې مطلوب ترېنه نه حاصلېږي. اکثره به مناظرو کې ګوره دې ته سوچ کوئ چې وکټوریا اهل حدیث یو څه وایي بس کیف متفقه چې هر څه یې ویلې د دعوی سره مطابق او که مطابق نو کیف متفقه ډس جګئ نو دې ته به سوچ کوئ چې دا تقریب تام دی که غیر تام دی. زه درته مثالونه پیش کوم. مثال دا دی لکه تاسو وایئ په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد دپاره د مجتهد د خبرې منل واجب دي. د وکټوریا اهل حدیثو دعوه بدای ښه چې په اجتهادي مسایلو کې جواب دعوه بدای چې په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد دپاره د مجتهد د خبرې منل مونږ واجب ویلی دی دی به وایي چې واجب نه دی بلکې شرک او کفر دی یا بدعت دی. نو په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد دپاره د مجتهد د خبرې منل څه شی دی؟ شرک، کفر یا حرام یا بدعت هر یو چې لګوي دا د دعوه ده. اوس د دې دعوې دپاره دا ټول وکټوریان دلیل وایي. دلیل داسې وایي چې الله په قرآن کریم کې فرمایلی دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. د دوی په دعوه کې څلور جملې وي که نه؟ څلور لفظه پکې و. شاباس اول لفظ و په اجتهادي مسایلو کې، دوهم د غیر مجتهد دپاره، دریم د مجتهد د خبرې منل، څلورم شرک دی. دا څلور لفظه په دې کې دا یو لفظ هم په دې آیات کې نشته، نه صراحتاً شته نه اشارتاً شته. ځکه ګوره اول مونږ ویلو اول څه شی دی په دې دعوه کې؟ اجتهادیات. په اجتهادي مسایلو کې تقلید په اجتهادیاتو کې کیږي او په دې آیات کریمه کې عقاید باطله ذکر شوي دي، اجتهادیات نه دي ذکر شوي. څه ذکر شوي دي؟ عقاید باطله. ګوره اول خبر پکې نشته چې اجتهادیات دي. دویم شابسي دویم څه شی دی په اجتهادي مسایلو کې؟ د غیر مجتهد. غیر مجتهد مسلمانی که کافری؟ مسلمانی. او دلته دا آیات کې کافران ذکر شوي دي، بت پرستان ذکر شوي دي، غیر مجتهد پکې نه دی ذکر. غیر مجتهد خو مسلمانی مقلدی. دریم په اجتهادي مسایلو کې د غیر مجتهد دپاره د مجتهد د خبرې منل. په دې آیات کې د ابو جهل او د عتبه او د شیبه ذکر دی. دا مجتهدین و؟ مجتهدین خو نه و. ګوره مجتهدین هم پکې نشته. بهر تقدیر ګوره دوی جواب دعوه کې دا څلور لفظ لګولیو، د دې څلورو لفظو یو لفظ هم پکې نشته. نو دا تقریب غیر تام دی. دا د اتباع والا آیتونه چې دوی پیش کوي دا په تقلید ورفټ کوي، نو دا تقریب غیر تام دی. خبره دې زده کړه. اکثره د دوی تقریب غیر تامی. دویم یو وکټوریا اهل حدیث ما ته ویلې وای دا نئی اسی ډرامه جوړه کړه. وای چې په فقه کې خدا سیم راغلی دي چې نئی زیرناف ویخته خړېلی شي د خلکو دپاره. بس لنډې ویلې ویخته نئی څه کولی شي؟ د خلکو زیرناف ویخته خړېلی شي. عالمګیري کې لیکلي. نو ما ورته د عالمګیري ټول عبارت ویلې. الته داسې دي چې کچرته یو سړی معذوره دی، لیونی دی، یا لاسونه پښې کټ دي، خپل زیرناف ویخته نشي پاکولی. نو چې نشي پاکولی نو حمامی او نئی هغه دی ورته دا ویخته پاک کی، خو خپل سترګې دی پټي کې مستطاعه حتی الوسع دی نظر ټیټ کی. فوی نو ما ورته ویلې دا اوس د فقه مسله ده. اوس د دې مسئلې په خلاف ته مسئله پیش کا. یو وبی د لیونی د خپل زیرناف ویخته نشي پاکولی. د دې لیوني سره وکټوریان څه کوي؟ امین الله ورته صفا کوي که بل څه ورسره کوي؟ څه ورسره کوي؟ د دې سره څه کې همداسې پرېږدي که څه ورسره کوي؟ نو د ده نه مې مطالبه د دلیل وکړه چې ته اوس دلیل پیش کا. نو ګوره ما درته ویلې چې د دوی تقریبا اکثره غیر تامي. نو دی ماته څه وایي؟ دی ماته داسې وایي وای قرآن وای حدیث کې راغلی دی چې کل بدعت ضلالة. دا اوس په زیرناف ویښتو ورفټ کوي. زیرناف ویښته نه یې کټ کوی شي که نه شي کټ کوی. وای کل بدعت ضلالة. دا د دلیلو. کل بدعتون کې د زیرناف ویښتو ذکر کم دی، د کټ کېدو ذکر کم دی، د معذور ذکر کوم دی، او د دې ذکر کوم دی چې نظر به حتی الوسع پټ ساتي. نو بس کل بدعت ضلالة دا د دلیلو. دا تقریب غیر تام.
دارنګه د تقریب غیر تام د پاره دلیل ګوره د امام شاته چې تاسو ولاړ یې نو چپ به ولاړې الحمدلله بنل ولای د امام الحمدلله درته کافی ده تاسو نن سحر المنز په جمع کړي کبه جمع په جمع مو کړي ده کنه ها چې په جمع مو کړو سره د اذان نه مو کړي ده که بغیر د اذان نه سره د اذان نه تاسو ټول اذان کړي ده نه بیا مو څرنګه سره د اذان نه کړي ده هغه د یو اذان تاسو ته کافی وو د یو اقامت تاسو ته کافی ده د یو خطبه درته کافی ده نو د یو الحمدلله هم درته کافی ده تاسو المنز به فاتحه نه ده سره د فاتحه ده نو فاتحه بنل ولای کوم لوسته مکروه تحریمی عمل مو کړي ده حرام عمل مو کړي ده پوه شوي وکټوریا اهل حدیث وایي چې الحمدلله بل ولای وای د الحمدلله لوستل فرض دي دلیل کې حدیث پیش کړي تقریب غیر تام ده دلیل کې داسي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب پوه شوي حالا کې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د مقتدی په باره کې نه ده حضرت جابر رضی الله عنه فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده سفیان ابن عینه رحمه الله فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده امام احمد ابن حنبل فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده امام اسماعیلی فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده شمس الدین ابن قدامه فرمای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده خپل نبی علیه السلام اشارتن وای چې دا د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده نبی علیه السلام څه وای اشارتن دا حدیث دوی نیم تلاوت کوي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د دې پس یو بل لفظ مشته وما زاد د هغه چا لمونځ نه کېږي چې الحمدلله ونه لولي وما زاد او صورت ونه لولي الحمدلله او صورت یوازې المنځ کوونکي لولي دا حدیث د یوازې المنځ کوونکي په باره کې ده پوه شوئ نو ګوره وام د کمزې او ډب د کمزې خیږي خبره په مقتدی کې ده او ته حدیث د یوازې المنځ کوونکي پیش کوي نو دا تقریب غیر تام ده زده دې کړو دلیل چې د دعوی سره مطابق نه د تقریب غیر تامی یو بل مثال درته پیش کوم مثال ګوره دا ده وکټوریا اهل حدیث داسي وایي و چې پر رفع الیدین دا د رکوع پر رفع الیدین کې وای لس نیکی دي هغه مکار او عیار میکاپی خو پیژنئ هغه وای حدیث کې راغلی دي چې د رکوع پر رفع الیدین کې څه شوی دي لس نیکی دي حالل کې هغه کوم حدیث چې د لس نیکی راغلی هغه د تکبیر تحریمه په باره کې دی هغه د لس نیکی چې کوم موقوف حدیث دی د نبی علیه السلام حدیث نه دی د صحابي قول دی خو د چا په باره کې دی د تکبیر تحریمه د رفع الیدین دا د لمانځه د شروع د رفع الیدین په باره کې دی له بكل اشاره 10 حسنات په هر اشاره لس نیکی دي دا د چا په باره کې دی د لمانځه د شروع د تکبیر تحریمه د رفع الیدین په باره کې دی وګوره زاد المسلم فی متفق علیه البخاری ومسلم رقم 1140 نو اختلاف د رکوع پر رفع الیدین کې دی په دلیل کې د تکبیر تحریمه د رفع الیدین والا حدیث پیش کړي یو بل په دې سواد کې دی په دې دیر کې دی هغه پردی پیخي کوي په جذبه کې لګي پردی پیخي کوي نو دی وای زه دا حدیث باندې خو نه ثابتېږي زه درته په آیات ثابتوم په آیات ما وی څرنګه ثابته په آیات وای داسې ثابتوم چې رفع الیدین په حدیث کې راغلي دي او کوم شی چې په حدیث کې راغلي وي هغه نیکی وي او یو نیکی په لس چنده د قرآن کریم کې راغلي دي صحیح الحسنه بعشر امثالها نیکی په څو چنده ده لس رفع الیدین حدیث کې راغلی دي کوم شی چې حدیث کې راغلی وي هغه نیکی وي او نیکی په څو چنده ده لس چنده ما ور باندې دوه نقض اجمالیه وکړه ما ګوره د سجدو رفع الیدین په 11 حدیثو کې راغلی دي د سجدو رفع الیدین او کم شی چې په حدیثو کې راغلی وي هغه نیکی وي نو د سجدو رفع الیدین نیکی ده او نیکی یو په لس چنده ده د نیکی ثواب یو په لس چنده نو د سجدو د رفع الیدین ثواب یو په لس چنده ده نو دا ثوابونه خو در نشیګان و تختول ته خو محروم پاتې شوي ته خو د سجدو رفع الیدین نه کوي دویم دا ده چې ترک د رفع الیدین 1400 حدیثو کې راغلی دی ترک د رفع الیدین څو حدیثو کې راغلی یو کتاب ما سره دی زه به د رفع الیدین په بحث کې درته راکې باسم 814 حدیث پکې دي د ترک د رفع الیدین
جزء ترک رفع الیدین، ترک د رفع الیدین په 1400 حدیثو ثابت دی، او کوم شی چې په 1400 حدیثو ثابت هغه نیکی وي، او نیکی د نیکی ثواب په 10 چنده دی، نو د ترک د رفع الیدین ثواب په څو چنده شو؟ په 10 چنده. دا د احناف ثواب یو په 10 چنده دی چې دوی رفع الیدین نه کوي. نو به هر تقدیر دا تقریب غیر تام خو زده کړو چې دلیل د دعوی سره مطابق نه وي. دارنګه ګوره مونږ وایو تراویح 60 رکعات دي، وکټوریا اهل حدیث وایي تراویح 8 رکعات دي. وکټوریا اهل حدیث ته چې وایي چې دلیل پیش کا، دلیل بیا د تهجد حدیث پیش کوي. وایي چې تراویح 8 رکعات دي، په دلیل کې څه شی پیش کوي؟ د تهجد حدیث. ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان ولا فی غیره، فی رمضان ولا فی غیره، یعنی د ټول کال کې تهجد کیږي. پیغمبر علیه السلام ټول کال کې 19 رکعات کول، 8 رکعات تهجد، 3 رکعات وتر. دا د ټول کال د منځ بیان دی، د تهجد بیان دی، د تراویح نه دی. نو تراویح 8 رکعات دي، په دلیل کې څه پیش کوي؟ د تهجد حدیث پیش کوي چې تهجد 8 رکعات دي. نو دې ته تقریب غیر تام وایي. نو تقریب تام او تقریب غیر تام د دې په ضمن کې یو 2-3 خبرې نورم زده کوي. یو ته تعلیل وای، بل ته علت وای، بل ته ملازمه وای، بل ته مقدمه وای. دا رساله ځان ته پیدا کړئ ان شاء الله چې بیا به درته مشکل نه وي. د شپې چې ګورئ سحر ته به بیا وایئ، هغه کمره کې ایښي دي. تعلیل څه ته وایي؟ تبین علت الشی. تعلیل چا ته وایي؟ شابسې تبین علت الشی، د یو شی علت بیانول. په فن د مناظرې کې د دعوی علت بیانېږي. علت څه ته وایي؟ علت دی ته وایي، علت زده کا، علت دی ته وایي چې د معلول ورته په ماهیت او په وجود دواړو کې محتاج وي. علت دی ته وایي چې معلول ورته په ماهیت کې محتاج وي او په وجود کې محتاج وي. نو چې په دواړو کې ورته محتاج دی ته علت تام وایي. لکه المنز یو معلول دی، دا په ماهیت کې قیام، رکوع، سجدي ته محتاج ده، او په وجود کې المنز کون کې ته محتاج ده. نو دا قیام، رکوع، سجده او المنز کون کې دا مجموعه علت تام ده. نو علت تام څه ته وایي؟ وایي شابسي چې معلول ورته په وجود او په ماهیت کې محتاج وي، نو دې ته علت وایي. بل ملازمه ده. ملازمه تلازم، استلزام، د دې ټولو یو معنا ده. كون الحكم مقتضيا لحكم آخر، لك طلوع الشمس چې مقتضی د وجود النهار ده. كون الحكم مقتضيا لحكم آخر، دې ته ملازمه وي چې حکم مقتضی د بل حکمي، د دې دواړو په مابین کې ملازمه وي. مقدمه څه ته وایي؟ مقدمه مدار صحة الدلیل. مقدمه چا ته وایي؟ مدار صحة الدلیل، مدار د صحة الدلیل ته مقدمه وایي. لکه ګوره زمونږ او د شوافیعو په مابین کې اختلاف دی چې کله یو سړی نفل مون شروع کی نو آیا دا ور باندې د دې اتمام ور باندې لازم دی که نه دی لازم؟ او کده مات کړه نو قضایي ور باندې شته که نه؟ نو زمونږ په مذهب اتمام لازم دی، وجوب الاتمام او لزوم القضاء. زمونږ مذهب دا دی چې اتمام لازم دی او قضایي واجب ده. او د امام شافعي مذهب دا دی چې اتمام نه دی لازم او د ماتولو په صورت کې قضایي نه ده واجبه. هغه یو دلیل پیش کوي، الصائم المتطوع امیر نفسه. نفلی روجه چې چانی ولی وي دا د خپل ځان حاکم دی، ان شاء صام و ان شاء افطر. نو موږ ورته وایو چې دلته یو مقدمه پاتې ده. استاد دلیل به هلته صحیح شي چې په دې حدیث کې داسې راشي چې ولا يجب عليه القضاء، الصائم المتطوع امیر نفسه. استاد دلیل به کله تام شي چې کله دا هم پکې راشي شابسي چې ولا يجب عليه القضاء، او دا پکې نه دی راغلی چې ولا يجب عليه القضاء. دا ولا يجب عليه القضاء مقدمه ده، یعنی مدار صحة الدلیل ده. زدم کړئ ان شاء الله. دا بل درس وایو.